تازه خبر بلوچستان فدایي او وسلوال برید کې 90 پوځیان وژلي دي وایي مړي او زخمیان الوتکو کې انتقال کړل. بلخوا ټي ټي پي هم 40 پوځیان وژلي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د بلوچستان نوشکی کې بلوچستانو د پاکستاني پوځ پر کاروان خونړی برید کړی. بلوچ بلتونپال ډلې یعنی BLA د ویلامې په خپرولو سره بلوچستان کې د پاکستاني پوځیانو د بسونو پر کاروان د شوي خونړي برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې په دغه برید کې 90 تن پاکستاني پوځیان هلاکت ته رسولي دي. په اعلامیه کې راغلي لومړی یو سرتیري پر بس فدایي برید وکړ او وروسته وسلوالو دوهم بس محاصره کړ او پکې سپاره ټول پوځیان یو په بل پسې ووژل چې په ټولیز ډول شمېر 90 تنو ته رسیږي. د بلوچستان د نوشکی په ښار کې د پاکستاني ځواکونو پر کاروان تر برید وروسته سخت ټپیان د هلیکوپټرو له لارې کوټې ته لیږدول کیږي او د ښار په روغتون کې بیړنی حالت اعلان شوی دی. د نوشکی ښار د پولیسو مشر ظفر الله سویلي چې د شاوخوا 7 موټرو څخه جوړ د ځواکونو کاروان له کوټې څخه د نوکنډي او تفتان لور ته روان و چې پکې بسونه هم شامل و. نوموړي زیاته کړه چې د چاودنې له امله یو بس په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی. د یادونې وړ ده چې بلوچ بلتونپالو څو ورځې وړاندې د بلوچستان ایالت په بولان سیمه کې له اورګاډي څخه باندې 200 تنه پاکستاني پوځیان لومړی یرغمل او بیا وروسته هلاک کړي وو. بلخوا وروسته له هغه چې ټي ټي پي په پاکستان کې د خندق په نوم د پسرلني عملیاتو خبر ورکړل، ځایي سرچینې خبریال ته وایي تیرو 2 ورځو کې 2 شپېته بریدونه شوي چې پکې 16 پوځیان وژل شوي او تر 200 زیات ټپیان دي. هممهاله د پاکستان د کوټې ولایت په کراني سړک د چاودنې له امله 7 تنه پاکستاني پوځیان وژل شوي دي چې مسؤلیت یې ټي ټي پي په غاړه اخیستی. پاکستاني شنونکي وایي وروستیو خونړیو بریدونو د حکومتي ځواکونو مورال کمزوری کړی او د جګړې توان یې له لاسه ورکړی دی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.